تا خو به منې کنه چې غسټاریزم ختم کړي یوټیوب سیډي ډراما چې وو چې د جهانگیر صاحب تصویر و شاهد خان صاحب تصویر ارباز صاحب تصویر به خرڅ جهانگیر دی ارباز دی زمونږ اسمر شاهد دی زمونږ سید رحمان ماما سید رحمان شینو دی مثال خبره که زمونږ د مسونو فنکاران دي شکر الحمدلله د هر چا خپل دی که زمونږ طارق جمال ماما جی وګوري اوس هم روخانه دی یوټیوب په سیډي او په هر څه کې لکه مغه نه خرچي کیږي د شمو د سخی یو برابر ده خو بچي لا ځکه د یوټیوب ډرامې ګورم یو جنۍ پکې 315 لکان دي تاویږي دغه سټوري کہانی صداسي کنه کہانی بس صداسي کہانی د دې وجه جوړي چې بجټ په کم راځي کنه داسې دا هر خپل سوچته کنه که زه اوس دا ډرامه ګورم فای وخت چې پکې ډرامې جوړ دي لکه 15 فیمیل جنکه به پکې خرچه خو دغه جنکو مې کو راځي کنه په دې ډرامه کې ما چې ولې دا سړی پکې نه ویني نه دا خبره نه کوم ممتاز زیب دی ولدي اثر اغلی دی مثال خبره ک دا نسیم صاحب دی ولدي ورکه اثر اغلی دی یا مثال خبره دا زمون چې ما دی پزانه خو خواري کړی دا کنه صرف په جنکو خرچه کیږي خرچه په جنکو زکه کی چې له وګاړي راوړي په بوزه راوړي یو سم میک اپ یو سم او دا سړی پیاده راځي زمونږ دا چې کوم مشران دي د دې یو خپل زیدي شکر الحمدلله د دې زی سو کم نشي نیوي کاغه یوټیوب چینل کې دي کاغه سیډي کې دي کاغه په فلم کې دي کاغه په سټیج باندې دي دا خبر صحیح ده خو کم سے کم د سیډي دور چې ډراما واستانه دکاندار واستانه بغیر د غوینه غستانه ډراما یوټیوب دغه تمیز ختم کا پای کې ته کې پای کې زما کې بلی ډراما چې سټوري خي یوټیوب نه د ختمه کړ دا غلطه خبره ده چې په خپل د خاون سلوره مخزومه شاوري او پینځه هم کړي وا نو دا شان پینځه په زما د ځین پکې ګرځي چې کله ګورم خدای پاک دا کہانی خو بالکل زما را تاویږي خو بس الله دې پکې خیر واچي خو کہانی زمانه ده کہانی ګوره ده وسم ډیر زیاته سمارټ کار ډیر یې کار سوجه بعد اوس په مرچکو نظر بیا ځان ماتو دا یو ډیر انوګه غوند سټوري نه چې پینځه غزي په اسلام کې څلور غزي جایز دي پینځه اجازه پکې نشته یاره بس دې کې څه نشم ویل اسلام باندې جوړو د پښتو د سرلوړې د فارکار کلم شاعري ما ادیبی ما فنکاریم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا موجود ما په فیخور کې د یو ډرامې په سټ باندې د دې ډرامې نوم دی غم او خوشحالي د دې ډایرکټر چې کوم دی فرمان عمرزی صاحب دی چې تاسو لپاره سنوي نوم نه دی د په ګریډ باندې بشمیره سپر هټ ډرامې پرتی دي دا ډرامه چې کوم دا زرغون ټي وی پروډکشن ریلیز کیږي د ریکارډینګ په تیزه سره روان دي دغه د پښتو د ډرامې د ټي وی د سټیج د فلم ډیر تکړه هنرمندان شامل دي د خپل فن مظاهره وکړي دغه کې مثلا د پښتو د ټي وی د سټیج د فلم دی به کوم فارمیټ یادو تقریبا پر فارمیټ کې دوی کار کړي میډم شهناز پېښوري د ما سره موجود ده چې زموږ لپاره د یو اکیډمي درجه لري زموږ لپاره د یو لیجند درجه لري ډیر سینیئر د ډیر کار دی دوی په پښتو لپاره ډیر زیات کار کړي ډیر زیات مهنت یې سټرګل دوی سره خبرې دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه ټیک ټاک میډم تاسو څنګه بس زرغون چینل راغلی یو چې ویسه شوټینګ موټینګ دی او څه ډراما ده نو ملخه نو خو ما تا نه اوریدو چې هغه خوشحالي او زویم ورکه لکه زمان می دوه دی خو یو پکې بیا مړ شي کہانی ډیره ښکلې ده او بیا بل زویم چې کم دی نو پاتې شي نو هغه بیا څلور ښځې وي او پنځه مې پسې بیا ګرځي دا یو ډېره انوګه غونډه سټوري نه چې پنځه ښځې په اسلام کې څلور ښځې جایز دي پنځه اجازه پکې نشته یاره بس دې کې څه نشم ویل اسلام باندې جوړو جی د دې ډرامې د کہانی نه دغه متاثر مطلب دا یو نوې غونډه ټچ دي کنه یاره زموږ فرمان عمرزی صاحب چې کم دی لکه ډرامې خو ما ډېرې کړې ده چې اسمر شاهد صاحب شو زده کړه مې ترې ډېره کړې ده دا چې سید رحمان ماما شو لکه مونږ ډېره زیات زده کړه د هغې نه کړې ده او بزدي به یو خپل سوچي او دا یو داسې سټوري راټینګه کوي خپل سوچي او دا سړی خپل سوچ دی جی اوس دلته راغلی ته ما انټرویو یې ستا یو خپل سوچ دی زه دلته راغلی یم ډرامې په سیټ باندې موجود یم زما یو خپل سوچ دی دا راته ووایه میډم چې دی ماشاءالله اوس هم ته ډېر کار دی کړی ډېر زیات موږ د یینو ډېر وخت کار کوي ریکارډینګونه دي کړي دي اوس هم ډېر زیاته سمارټ ښکاري ډېر یخ ښکاري څه وجه ده بس اوس په مرچکو نظر بیا ځان نه ماتو ښه نو بس زه درته یو خبره وکړم فنکار سړی همیشه کپړه باندې هر څه لري
چې د شوټینګ په دوران کې بل خاندي خو د خپل زړه اظهار نشي کولی. هر کور کې دا مسلې شته دي، هر کور کې دا خفګان نشته دي، خو موږ هغه خفګان نه پټو او عوام به خوشاله وو. دا راز دی جی دغه راز دی بس. دا راځي میډم شهناز پېښوري د پښتو ډرامې لپاره یو لوی نوم دی. په کور کې بیا دغه میډم شهناز یو کنه بیا هم خزي کور ته چې راشي نو کم از کم سر مې ببري دوپټه مې یو شان دی، کمیس مې بل شان دی. بس د کور په کارونو کې اچھا خبره کم از کم څوک لاړ شي څوک راشي یا زه چېرته هم خادره لاړه شم بیا میډم نه نو بیا میډم نیم بیا بس نه صرف بیا د کور کې د بچو مور یم. جی کور زندگی مو ماشاءالله سیټ ده ایون فرست کلاس. جی د فنکارانو اکثر زندګي چې کومي وادو کې ډېر وخت پس تعلقات له خراب شي دغه شي تاسو دغه نشته کنه؟ نه شکر الحمدلله زما هسبند هم ډېر ښه هغه ایجوکیټډ او ښه نوکر پیشه جهانزیب میر په وابډه کې نوکر او بس الله دې هغه ځای ولا ښه کړي. 9 کاله وشو، 10 کال مې روان دی. جی 9 کاله وشو چې وفات شوی دی او بس ژوند دی چې تېرېږي. جنو سیوا زی تیرې د بچو سره تیروم ما تر هسبند د خاوند یو سوري د خزي په سر باندې. جی او شکر د خدای پاک یو زوم را کړی دی او زوم را الله د زوی په شکل کې را کړی زما ډیر زیات خیال ساتي. ډیر زیات خیال ساتي. دوه لوریان مې دي، مشره لور مې واده شوله او کشره چې کومدان پکور ده او د بس ژوند خو کله مزیدار تیری به زامن می تاسو یې کنه او شکر دې زامن مې مشته دی. زه په خپل د خامن سلورم خزوم اوریجنل کې ریل ډرامي کہانی ده زه خو دې کہانی ته خوشاله یم کنه چې زه په خپل د خامن سلورم خزوم شاوري او پینځه هم کړې وا نو دغه شان پینځه په زما د ځین پکې ګرځي چې کله کله ګورم خدای پاک دا کہانی خو بالکل زما را تاویږي خو بس الله دې پکې خیر واچي خو کہانی زمانه ده کہانی ګوره ده چې ما سي بخپله کہانی چرته لیکل کړي او زرته پدې قسم فرمو دا کہانی ما نه دا ورکړي. جی اداره د سی ډي او د وروډي د وروج د وروډي خپل غټ بجټ ډرامي به جوړې دي که زه اوس دا ډرامو ګورم فای وخت چې پکې ډرامي جوړې دي لکه 15 فیمیل جنکه به پکې خرچه خو دغه جنکو مې نه راځي کنه په دې ډراما کې ما چې ولې دا سړی پکې نه ویني نه دا خبره نه کوم. ممتازیب دی ولدي اثر راغلی دی مثال خبره ک دا نسیم سیب دی ولدي ورکه اثر راغلی دی یا مثال خبره ده زمون چې ما دې په ځان خو خواري کړی ده کنه صرف په جنکو خرچه کیږي خرچه په جنکو څه کوي چې له وګاډي راوړي په بوزي راوړي یو سم میک اپ یو سم او دا سړی پیاده راځي سړی خو پیاده اکثر سره خپل ګاډي یا نخري دور نه کنه اوس پرس کوته ته شهر زدا نه خور دغه خور مالدار ولا خو نخري په ژوندۍ کې خو مې دا چاته ویل نه چې دا زنه خو مودار لروړه نستو بګی دا ما خو چې ډرامې په سیټ باندې فلم په سیټ باندې څومره فیمیل کتلې دي نو ډېرې نخرې پکې دا خو دا لیدا نه خورم دا چڼه دا نه خورم مال چکن نه مال بریاني زرته یو خبرو کوم په هر حال شکر وسل پکار دي. انسان هغه دی چې په لاس خپور غرمټي هغه روغ صحت تل اختري. زه دا خبره کوم لکه د ډرامې په حواله سره دا څنګه چې په سیډي کې دور کې په لکونو باندې ډرامه جوړې ده یوټیوب د پر څوک خرچې نه کوي خو دا ډرامه زه غړم چې هغه د سیډي هغه دور ډرامې ماته رایا ده یاره زه چې سونه لکه ګورم او زما سونه پورې نظر دی نو په یوټیوب او په سیډي او په هر څه کې لکه مغه نه خرچې کیږي د شمو د سخی یو برابر ده خبر چی لا زه کله یوټیوب ډرامې ګورم یو جنۍ پکې 315 لکه راتاویږي دغه کہانی صداسي کنه کہانی بس صداسي کہانی د دې وجه جوړي چې بجټ په کم راځي کنه داسې نو دا هر چا خپل سوچ دی کنه په خبرو رسېږي کې دي شي ا کہانی کې یو جنۍ پکاري نو ته جنۍ کو نوم ولې بدنامي صدا لکه نوم ولې بدنامي نه کنه ګوره کې دي شي په یو کہانی کې یو مور پکاري نو ته بس کې ته بسل مندرا راولي ته بسل مند په نظر لړکې نه هر ډرامه کې بس یو جنۍ پکاري یا خدای ما چې یوټیوب څومره ډرامې جوړ کړې یا یو جنۍ دوه لوریان دي په خپل کہانی کې زما دوه لوریان دي زه خپل کونډه ما ټیک شو زمان نشته دي ټیک تا کیمرامین ته بزوم چې زما یو ورکوټ شنه کہانی ده او په ما راځه بدا
ډرامه زه ریکارډ کوم په تا باندې ډرامه ریکارډ کوم ټیک شوله ما خپل رایټر ته وویل چې دا 3 کسان یو مونږه کونډه ما او 2 ملوریان دي نو زه به کهانی په دغه شانت نه شروع کوم نو سبا شروع کوم کنه زه به ځان لس لوریان علم دا د وزدا مستاو مل ټیک شو په یوټیوب په ډرامه کې او د سی ډي په ډرامه کې فرق غني کړي نه بالکل نه غنم بالکل پدې نه غنم کنه چې د هر چا خپل سوچ ته مزر ته بیان ویم لکه هر چا خپل کہانی راغشتي ده کای کی یو جنې پکار یو غشي کدوې راغشتي دوه راغشتي که مثال خبره اوس زما دی ډرامه کې دوه زامن دی یو پکې مړ شي نو زه ورته چې نه دا ولې ورکه مړ کې څه چلې جو خونه شم کولای که هر څه داسي دا خو به منی کنه چې غستاریزم ختم کړي یوټیوب سی ډي ډرامه چې وو چې د جهانگیر صاحب تصویر به شاهد خان صاحب تصویر ارباز صاحب تصویر به خرڅ جهانگیر دی ارباز دی زمونږ اسمر شاهد دی زمونږ سید رحمان ماما سید رحمان شینو دی مثال خبره که زمونږ د مسونو فنکاران دي شکر الحمدلله د هر چا خپل دی که زمونږ طارق جمال ماما جی وګوري اوس هم روخانه دی په خبر ورسېدي اوس هم دی منمه که زمونږ خالد یاسمین اپا ده اوس هم ده که زمونږ بیبي شیرین ده اوس هم ده که زمونږ وسیمه اپا ده اوس هم ده شکر دی زه عزت کوم دړه نه عزت کوم په خبر ورسېدي نو زمونږ دا چې کوم مشران دي د دې یو خپل زیدي شکر الحمدلله د دې زی سو کم نشي نیوي کاغه یوټیوب چینل کې دي کاغه سی ډي کې دي کاغه په فلم کې دي کاغه په سټیج باندې دي دا خبر صحیح ده خو کم سے کم د سی ډي د ورچو ډرامه واستانه دکاندار واستانه بغیر د غوی نه غستانه ډرامه یوټیوب دغه تمیز ختم کا پای کې ته کې پای کې زما کې بلی ډرامه چې سټوري خي یوټیوب نه د ختمه کړ دا غلطه خبره ده اوس دی وخت کې حالات داسې خراب شوی د هر کور هر روزګار والا په هر روزګار باندې دا اثرات را پریوتی دي په خبر ورسېدي دا یوټیوب چینل ما چیړی په خبر ورسېدي لکه اوس زما ورور دی په روزګار باندې فرق راغلی چې وګوره ورته مخکې به مونږ داسې کول اوس داسې نشته دی